دوه قسمه کمپین روان دی. یو خپل منشور بیانېدل دي او یو د موږ د دین او د موږ د جوماتونو توهین روان دی. د هغه په مقابله کې سره زه خبره نه کوم ځکه چې مسلمانانو په وطن کې د کیکتر کې مسلمانان دي په ګس لوس کې کرون نقصل او داسې منجول او بیا د دغې خبرې په کرون کول دا په اسلام کې شته ده. که خلکو کې دا نشه وي د عمران خان مینه وي کې خو د عمران خان مینه په جوش کې نه زه وایم چې په هوش کې نه په ځان کې راولي. دا د عمران خان غدورون دي په دغه ټایم کې چکې نه لګي یا داسې خلک ته ویني چې هغه د الوکې د پوره نشتور وي. اوس د موږ کوم لهجه سخته شوې وه چې ترېنونه په میراب کې کمپین کوي چې دننه د فضلرحمان خبره کوي. خلک د خپل اوټ کې کېدو د پوره بد اخلاقي کوي. د سملوله چې یو ځل خلک لوټ شي نو دا کیسې ترې نه پوتې کېږي. انې په سیټ کې زه دله دستبردار شولم د هغه ملګرتیا مو نوره هم مضبوطه کړله. دا هم داسې به مور وخپله که سړي باندې ناسته وکړي بس ښه د خلکو لرې کارکردګي معلومه ده چې خلکو له پته لګي چې دا بیا کې ماته کېږي په دا باندې بیا راشم. نو که هغه و د مو په منځ کې خپلون نغلی وای نو بیا د چا په حق کې دستبردار شوی وای. هغه بالکل په جاره د اسلام خبره هم کړې ده د پاکستان خبره هم کړې ده. دغو به د عمران خان نومه مخکې کیش کوله او په اسمبلې کې هم کیش کړی ده. نو نن قوم پرستي نوجوان ریجکټ کړل هغه ټولې دنیا له پته ولګېده. هغه د پیسو د پوره کردار ادا کوي هغه د خپل واسکټ د پوره شتمونه ده چې هغه د خپل جیب د پوره چې کوم دي خلکو له دا جذبه وراچوي چې هله قومي خبره ده. زموږ هر سره ویل چې دا یو سیاسي عمل دی جمهوري عمل دی نو خلک خو قوم پرستي کوي. تا هغه کور کوي چې په هغه باندې دو خپل بورډ ولګوي دستي پبلک سپیکینګ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو خادم یم او دا وخت تاسو د مو د فیسبوک پیج د غن علاوه د مو یوټیوب چینل ګورو. قدرمنو د الیکشن حال ځلې روان دي او په 8 فروری باندې به باقاعده میدان لګیږي ګراوند لبه پلیئرز کوزيږي د کاندیدټ په شکل کې او هغه به لوب کوي او پته به لګیږي چې کوم یو کس چې کوم د کومه حلقو کې دغه میچونه ګټي. قدرمنو نن مونږ یو ځل بیا په پیک 71 باندې خبره کوو. د مونږ سره موجوده دی سفیر امن لقب ته هم ملو شوی دی. ډېر یو سماجي خدمات دي د هغې نه علاوه کومې چې روغې جوړې کېږي روانې دي ډېر زیاتې وشولې. هغه روغې جوړې چې تر 35 سال پورې تر 40 سال پورې هغه روغې جوړې نوې شوې خو چونکې دوی خپل محنت وغیره وکړو د هغه د وجې نه هغه ممکن شوې. خبره کوم دی عبدالرزاق آفریدي سفیر امن لقب چې هم ته ملو دی د ما سره موجود دی. د سره به مونږ خبرې کوو. دوی کاندیډیټ دی پی کې 71 او پوښتنه به کوو چې آیا په 8 فروری باندې کم ګراوندونه به ابادیږي او باقاعده میچ به لوبیږي نو ته پلیئرز خپل هغه هلې ځلې څنګه روانې دي. عبدالرزاق پروګرام کې ته هر کله وي خادم صاحب یو جهان مننه علامه عزتمن کا چې موږ له موکر وکړه تو چې کومه خبره وکړله چې 8 فروری دا د مقابلې ورځ ده. زه وایم چې ګراوند ته فرصت خو شوي یو میچ شروع دی او په 8 فروری باندې به دا د هار او د جیت ورځ وي او الله تعالی د هغه سړی جیت کړي چې د وطن خیر وي کړي د عوامو خیر وي کړي د خیبر خیر وي کړي. ته خپله تیوري څنګه ورته روانه ده؟ ټیټیرا وزیر ته مو کړلو دلته په خپله بوړه کې په خپله حلقه کې هم لګي ټیک تو چې میچ خو روان دی خو زموږ چې میچ هغه ورځ باندې به وي په 8 فروری باندې چې باقاعده پولینګ به باقاعده کېږي. نو آیا چکې به ووهې که نه؟ خادم صاحب اصل کې چې کله د الیکشن لا د هفتو په حصو باندې ورځې پوتې شي په دغه ټایم کې چکې نه لګي چې کله د الیکشن یا د کمپین د پوره ته وایي چې زه د چکې ووخم نو هغه به ته د 15 کاله مسلسل لګیا وې په دا لوکا کې د خدمت کوې. الحمدلله مونږ که تیرو لا تللي یو نو په دا الیکشن کې نه یو تللي. که په تیرو بوخ کې مو پروګرام کړی دی د سبزی منډې نه مې نه دی کړی. خلک مخکې مو ورغونډ کړي دي د الیکشن نه بغیر ټول مخکې مو دوام او دریم همدغه شانتې په دا ټول وطن کې که مو چې تا پروګرامات کړي دي نو د هغې به صرف دا مقصد نه وي چې مو به د اوټ غوښتنه کړې وي. نو د رب نه انشاءالله دومره امید دی موږ 100% امید منی د رب نه چې جیت دې موږ انشاءالله. هم سیاسي خلکم یې او عام ځینې خلکم داسې یې چې د عبدالرزاق صاحب دا لهجه لږه غوندې سخته ده کله کله په تقریر کې هم یا په عام یوزونو کې هم آیا په دا وروستو څه پټ دی؟ خادم صاحب یو خو چې کله د زړه د کومې خبره کوې او په دا لوکا کې داسې پروګرامات یا داسې خلک ته وینې چې هغه د الوکې د پوره نسور وي هغه په دا لوکا کې خدمت نه کوي هغه صرف هغه دوګنی سیاست کوي
نو خامخا ته به بیا د زړه د کومې خبره کوي د اسره ضرور چې لهجه ورسره لږه ډېره سختېږي. دویمه خبره چې اوس د موږ کوم لهجه سخته شوې ده هغه موږ د علماو نه اورېدلي دي چې کله یو کس د تو په مخ کې کفري کور کوي یا بې دینه کور کوي یا د اسلام مخالفت کوي نو که ته یې غله لوس نشې راچولی منې کولی نشې ته یې غله په مخ باندې تریخولی راوله ته په مخ باندې ورته موسکا مه راوله نو څو څه که کتلي په لوکا کې په د الیکشن په ټایم کې موږ د پاک کتاب قرآن پاک توهین شروع دی خلکو په ګس لوس کې راخستې وي د اودس دی نه اودس پته یې نه لګي او داسې منجوي د اوږد دپاره نو خامخا دا خلکو له پته لګي چې دا د موږ د پاک کتاب قرآن پاک توهین روان دی. بیا همدغه شانتې د موږ مسجدونه چې کوم دي جوماتونه چې هغه صرف د الله کور و هغه خلکو دا حد له ورسولو په داود کې چې په ننه په میراب کې کمپین کوي د داود خبره کوي ولته خلک د الله لویي بیانوي د نبي علیه السلام حدیث بیانېدل دي ولته قرآن پاک کې بیانوي خو د موږ خلک چې کوم دي هغه کې د ننه د فضل الرحمن خبره کوي د سراج الحق خبره پکې کوي بیا د دا سره په سټیج باندې خلک د خپل ووټ کې سپېدو دپاره بد اخلاقي کوي پولیس له خیرې کوي خلکو له خیرې کوي نو خامخا خادم صاحب موږ هم د دغه وطن خلک یو موږ د الوکا په دا باندې بدنومیږي د دنیو سترګې د موږ له خلک وي چې په خیبر کې دومره بې هنره بچي وي چې هغه د ووټ دپاره په کرون باندې مو ختل د کرون توهین یې مو کړلو د جومات توهین یې مو کړلو د سټیج توهین یې مو کړلو د موږ د ګورنمنټ پاکستان توهین یې مو کړو نو دغې وجې نه خادم صاحب لږه لهجه چې سخته نه شي دا زه ویم چې بیا به د هغه په مسؤلیت کې شاید صحیح تاسو یو میشن د څو کلونو روان دی چې تاسو روغې جوړې کوو مخکې ما په خپلو خبرو کې ذکر وکړو آیا تاسو د سیاست له دومره ډیپ ننوتو سره به په هغو روغو جوړو یا په هغه میشن باندې خو څه اثر انداز شوي هم دي چې هغه به پکې کمزوری نه شي دا باندې خادم صاحب ملګري سره مو ډېر مشورات کړی و دا مې ورته ویلي چې دا سملوله چې یو ځل خلک لوټ شي نو دا کیسې ترې نه پوتې کېږي خو الحمدلله د مو په وینه کې هغه جراثیم شته چې په هغه کې د الوکې خدمات د الوکې ننګ د نوجوانانو ننګ موجوده وي او په کوم شي باندې چې موله عزت میلو دی دا موله په امنیتوب امپیتوب په اسمبلی باندې نه میلو پښتون سړی مسلمان سړی دا چې څومره عزت ورکوي دا پرې باندې نه مړېږي نو موږ یو چې موږ یو عبادت وکړلو د دوه کاسو صلح هم وکړه چې هغه غوره عبادت دی په باندې موږ له دومره خلکو مینه راکړه نو دا چې په اسمبلی کې دا خلک څه شي په راټولږي وا خدمت یو کې ولا چې په سار دې وګرځوي نو د رب نه مې امید دی چې انشاءالله د موږ هغه سټرګل د روغو جوړو دا به نوره موږ سټرانګ کوو ځکه چې مخکې به زه چاله ورتلم نو خلکو به ویل چې عبدالرزاق راغلو د غریبې طبقې سره مې تعلق ساتلو دلته خلک د اسمبلی د خلکو ډېر احترام کوي نو انشاءالله هغه احترام به زه د ځان دپاره په خلکو نه منم هغه په د روغو جوړو کې زه استعمالوم صحیح د پرون نه بلکې بلې ورځې نه داسې یو په خلکو کې داسې تشویش غوندې خور دی په خلک خبرې کوي چې عبدالرزاق صاحب او عابد صاحب چې تاسو سره یو ځای کمپین هم روان و باقاعده سره پریس کانفرنس مونږ کړی و دا به ویلي و چې په یو ځای به مونږ هلته کوو چې اوس یې دا ورځ ده کېږي چې مونږ لرې لرې لږ سره وینو لږ توړ په منځ کې راغلی دی آیا دا څه حقیقت سره خادم صاحب سیاسي توړ چې کوم وي دا بیا اول ورځینه و چې کله روشي هغه بیا میډیا لروځي هغه د پریس کانفرنس په شکل کې وي هغه د انټرویو په شکل کې د مو عابد په اصل کې د سیاست نه بالاتر سوروري دو و داسې وروري موږ سره جوړه شوې چې هغه د مو خدمات په الوکا کې خوښ شوي دي او مو د خدمت خوښ شوي دي د عوامو دپاره نو د هغې په بنیاد باندې باقاعده د انې په سیټ کې زه دله دستبردار شولم او د هغه ملګرتیا مو نوره هم مضبوطه کړله خو عابد ورور داسې رایي چې هغه سیاست خدمت کوي خو دا سیاسي چې کومې هلې ځلې دي د دا نه یې ډېر زیات الرجک دی دا څه ورځې چې مونږ په سټیجونو باندې ورسره هغه دا هم داسې به مور وکړو لکه په سړي باندې لوس ته وکړي ور ویې باسې بس هغه ویلي دي چې راځئ که د ډېرو کورو نه په الوکا کې د مو خدمت شته دی او ته هم بس په ارام باندې کښېنه بس د خلکو له د کارکردګي معلومه ده نو عابد ورور صرف په دا باندې چې هغه یو یې اصل خبره دا ده چې هغه په کور کې ډېره جنرال بیماري ده د هغې مسله هم کېدی شي او دا دومره ستړې
کومې تاسو دغه پنفلیکس جوړ کړي یا کوم پمفلیټ دي چې دا هم لکه سره تقسیم شوي دي ځان له تصویر په دا کې خادم صاحب یو خو موږ پوسټرې د وخت نه مخکې ډېرې جوړې شوې وې چې هغه بیا ورور له پاته ده ځکه چې د الیکشن وخت راونی خلکو له پاته لګي چې دا بیا قیمته کېږي په دا باندې بیا راشم ډېر فلیکسونه داسې دي چې مولا ملګریو د پنجاب د کم ځای نه آرډر کړي دي وایي غورو لګلي نور د موږ بالکل مشترکه پوسټر هم شته او چلیږي او د عابد دپاره باقاعده موږ په هر چیز باندې په اینه کې د هغه غوښتنه کړې ده او بیا تر دا پیرې چې په مو باندې خلکو دومره ستړي وکړله چې دا په اینه کې ته مو سپورټ کوه و عابد ورور لا توره جرګې کور له وې راغلی نو که هغه د مو په منځ کې خبون نغلی وای نو عابد د چا په حق کې دستبردار شوی وای ځکه چې هغه کمپین هم نه کوي مولی پرېښی دی نو خو بیا خو به یې د چا نیسون په ځون باندې منلی وای هېڅ داسې خبره نشته مو هغه په منځ کې صحیح یقینا کلیر شوي وي مونږ یوه خبره دلته په بړه کې کېږي که نه چې یارې دلته په هول خیبر کې چې یارې قبیله پرستۍ باندې یا په قوم پرستۍ باندې باقاعده چې کوم دی ووټ کینډیډیټ غواړي هم او بیا چې کوم خلک دي هغه هم دا نه نظریه ګوري نه چې کوم دی خپل فیورټیزم ګوري بلکې قوم قبیلې لکه چې په هغه باندې ووټ ورکوي ته وګرځېدې سماجي خدمات هم شته دی سیاسي خدمات هم دي اوس باقاعده الیکشن کنټیسټ کوي آیا ته څومره یې نږدې نه دغه شی ولدلو چې ته موږ سره د شیر کړو چې آیا په حقیقت کې په دا څومره مبني ده دا خبره خادم صاحب دا بالکل حقیقت دی دا چې هغه پټ نه دی بلکې د هغو خلکو شتمونه په سوشل میډیا باندې راغلل 15 کاله مخکې 2018 کې هم شیرنګ دی غوښ شوی و او نن یې بیا وشولو خو دا هغه خلک دي چې دا د موږ د پاکستان په سطح د دنیا په سطح یو عظیم لیډر عمران خان چې هغه واحد هغه لیډر و د بټون آباد د باچا خان آباد چې هغه د کفر په مخ کې کله سات چاله نه دی ټیټ کړی هغه بالکل په جاره د اسلام خبره کړې ده د پاکستان خبره کړې ده د اقوام متحده په اسمبلی کې چې هغه کم کارکردګي ده هغه د چا نه پټه نه ده دغه د قوم پرستۍ والا خلک چې کم دي دا د عمران خان په اسمبلو کې نو شو دا د عمران خان د پارټۍ امپیګون وو اوس ورته سابقه امپیګون ویل شي دغو به د عمران خان نومه مخکې کیش کوله او په اسمبلی کې هم کیش کړی دو تر دا پیرې چې په لوکا کې کم د پی ټی آی په حکومت کې کم انجیوز کم کور کړی یا پی ټی آی کړی په هغه باندې دو خپل د زوت نوما کړی دو خپل د رشتہ دارو نوما یې کړی په باندې هم نو هغه خلک په قوم پرستۍ کې ناکام ځکه شول چې دغو خلکو د ایغ عظیم خپل لیډر د خپلې پارټۍ سره وفا ونه کړله چې په هغه کله تکلیف راغلو دا بېمونه خلک چې کوم دي دا پټ شوي دي در وطن نه دا د اف آی آر او د ډوره دغو احتجاج نه کولو او ورکر یې په تمه و چې موږ له د نن خپل سابقه ایم پی ای ایم این ای لیډرشپ یې جلي صدر به ته وایي چې وزو د ملک په سطح د ضلع په سطح باندې چې عمران خان په حق کې ریلي وکړي احتجاج وکړي هغه ورکر ترې نه مایوسه شوي دي هغه ترې نه خفه دي او د دغو نه بیا په سوشل میډیا ډېره عام خبره راغلې چې دغو نه لوټې جوړې شوې دا خلک څوک پرویز خټک له لوړلو څوک چا له لوړو څوک چا له لوړو نو نن هغه نوجوانان یې چې ته د خپلې پارټۍ نه شولې ته د خپل لیډر نه شولې نو ته د خپل قوم نه شولې تو د رشتہ دورې په بنیاد باندې تو د خپلې فکرې په بنیاد باندې ډګویلونه کړي دي پروجیکټونه دې کړي روډونه دې کړي نو نن قوم پرستي نوجوان رجیکټ کړل هغه ټولې دنیا له پاته ولګېده او زه کومه کوخیل نوجوانانو نه سلام کوم چې هغه خلک یې مې سره رجیکټ کړل چې هغه قومي مشران نه وو هغه د پیسو دپاره کردار ادا کوي هغه د خپل واسکټ دپاره شتمونه لیکي هغه د خپل جیب دپاره چې کوم دي خلکو له دا جذبه وې راچوي چې هله قومي خبره که قومي خبره وای د مروبخیل مرګټخیل دپاره به داسې جذبه دغو یو څو کسونه وې راچولي وای و نن به مروبخیل او مرګټخیل په یو بل یارې نه بندولی ولته به ډاز بند شوی وای ولته چې کوم قدرتي معدنیات چې موږ ورته کویلا او کرومایټ او څه ویایو د هغو به خلکو خرڅېدل او کور بندې شروع شوی وای خو دا خلک چې کوم دي دا صرف ځون شخصیت جوړوي دا ځون مضبوطېدل غواړي دا هغه خلک دي چې په کومه کوخیل کې یې په خپل اقتدار کې دا خبره چیلنج کړې وه چې په کوخیل کې دوې داسې خونې دي چې هغه په کومه کوخیل په افریدي کې ریکارډ دی چې د هغو د چا نه زیاتې سرکوري نوکرۍ نشته نو دا سړی راوچات شولو و د خپلو نوکرو دپاره او په قوم کې د هغو خندونو د ریکارډ د ماتولو دپاره په تیرو کې چې د کلون سکول ورته وایي هلته یو های سیکنډري سکول منظور شوی دی
آی د یو ځای نه راوچات کړلو و خپل الوکیشن ډالو یوې داشتې له یې راوړلو صرف د دغې پوره چې مو 15 نوکرۍ پې باندې سیوا شي و زه په قوم کې د دغو کورانو ریکارډ موت کړم دا خبرې زموږ سره په ریکارډ باندې شته صحیح څنګه تو خبره وکړه چیرې په قومیت باندې تللی و هغې نه علاوه چې کوم دی اوس سابق ایم پي ای دی نو آیا دا نور قومونه به دا ځل قومیت نه کوي ته څه ویې خادم صاحب د موږ مسالاتو ځینې کیسې داسې دي چې دا د بس الله دې موفي وکړي آدم علیه السلام د وخت نه ډېرې په موږ قبایلو پښتنو کې ځینې کیسې راونې دي که موږ هر څه راویو چې دا یو سیاسي عمل دی جمهوري عمل دی نو خلک خامخا قوم پرستي کوي خو دا له به موږ همت نه بیلو د ټیم سره به انشاءالله موږ نوجوانان داسې کردار ادا کوو چې موږ خپلو قومونو له دا ویو چې دلته اوس په کردار دی په قوم پرستۍ نه دی دلته په خدماتو دی دلته په خپل منشور باندې والحمدلله په هر یو تقریر او په هر یوه جمع کې مو دا خبره کوي بنیادي ترجیحات یې څه دي که ته الله تعالی موقع در کړه کوم ترجیحات دي خادم صاحب ترجیحات د موږ دا دي چې په دا وطن کې کومه بنیادي مسله ده هغه صرف د امن و امان دی امن و امان د څه د وجې خراب دی د عوامو د پوستونو په منځ کې بې اعتمادي جوړه ده لرې ولی راغلی دی نفرت راغلی دی مو مخکې د الیکشن د ټیم نه بغیر هم دا هڅې کړي دي کوشش مې کړی دی چې موږ دغه خلک د عوامو د فورسونه حکومونه او دغه د یوې مور بچي چې یو په افغانستان کې او بل دلته دا څه کله لرې شوي دي نو د موږ د ټولو نه پیله ترجیحات دا دي چې امن و امان راولو چې امن و امان راشي بیا د ترقیاتي کورونه ډیولپ کورونه دا په خپله کېږي داسې انجیوز دي نن چې هغو سره کربونه روپۍ دي د ده خبر د پورې راوړي دي خو هغه د غرایزې الوکې سره تعلق ساتي هغه د چنو سره تعلق ساتي هغه د ټوریزم سره تعلق ساتي خو هلته د مو تو امن و امان نشته تیروله څوک نه ځي غرایزې الوکې له نه ځي دا د انجیوز فنډونه چې کوم دي دا د ملک په نورو حصو کې استعمالېږي خو دلته بدقسمتي دا ده چې خلک دلته هغه کور کوي چې په هغه باندې دو خپل بورډ ولګوي دستي پبلک سیټي وشي هغه کور نه کوي چې 15 کوله بعد یې یا 3 کوله بعد هغه رنګ راوړي لکه بله ورځ مو په یو سټیج وویل چې د موږ په دا لوکا کې یو بچی دی ډپټي چیرمن سینټ هم دی میرزو اکسپټو ته چې د هغه کارکردګي وکړو زه یم چې د پښتنو د قبایلو د بلوچستان او د قبایلو په تاریخ کې چا داسې کارکردګي نه کړې لکه هغه کړې خو صرف دومره چې هغه به 15 کوله بعد پته لګي هغه چې کوم میډیکل سټوډنټس د پوره کم سیټونه وو چې هغه د 150 ننکر وو هغه 3,500 له ورسول او داسې ورسول چې په اډوانس کې هغه لا چې کوم هغه د 15 یا 3 کولو پیکج دی هغه ته هم بیل کړی دی عربونو روپو په شکل کې خو هغه بدقسمتي دا ده چې هغه تعلیم یافته دی هغه پبلک سیټي نه کوي هغه د الله رضا او د پښتنو د خولي د پوره کور کوي خو دلته بدقسمتي دا ده چې پبلک سیټي نه بس هغه خو چونکې په الیکشن کې ویلوړ وو خو بیا کې چونکې بهر وسټ باندې لوړ خو پته نه لګي چې کمپاین وغیرہ یې نشته خو باندې خبره چونکې نه کوو مونږ بل تو خبره وکړه د امن په حواله باندې چې امن راوستل و دا ټول مانس کې چې دا کوم لري ولا دا نشي کول یو ام پی څنګه کولای شي چې هغه خو نه چېرته کې بریګیډیر سي او نه چېرته کې آرمي چیف سي هغه یو ام پی شکل کې جوړ شي څنګه کولای شي چې امن پر ځای خادم صاحب د ام پی د ام ان ای زموری دا دو د غو کور دا دو چې هغه به د الوکې د وطن قانون سازي جوړوي او دا شای د قانون سازي سره تړلای دی ته چې په اسمبلی کې د خپل الوکې د قانون سازي خبره وکړي او وایي چې مو په وطن کې امن او امان خراب دی د دغه د پوره یو قانون سازي جوړېدل دي د دغه د پوره یو بل پوساول دي د دغه د پوره یو جرګه تشکیل کول دي نو ان شاء الله ګرونه نه دوی دا امن او امان نه د تو د خپل حلقې طرف له بیرو شو بیا د خبره چونکې پډاګم دو د خبره کې لږ د حقیقت هم شته چې په قوم پرستۍ باندې یا په قبیله پرستۍ باندې باقاعده ټیک ټاک ووټ ورکوي پول کېږي او مخکې موږ په 18 الیکشن کې کتلي دي هغې نه لا په 19 الیکشن کې کتلي دي په 21 بلدیاتي الیکشن کې موږ وکتل تاسو سره په خپله قوم قبیله هم ملک دین خیل یو معزز قبیله ده تاسو سره پکې د جمعیت علماء اسلام کاندیدیټ ولور دی الحاج شمس الدین صاحب آیا هغه چې کوم دی تاسو سره په دا دوړ کې په کم شکل کې دی او آیا تڅوي نه چې آیا تو کوم قبیله دی تو کوم قوم دی تو به څومره سپورټ کوي دی به څومره سپورټ کوي خادم صاحب معلومه خبره زادو د قوم نه بخار د ټولو پردي یا د ټولې حلقې خبره به زه وکم په دغه کې دوه قسمه کمپاین روان دی یو خپل منشور بیانېدل دي او یو د موږ د دین او د موږ د جوماتونو توهین روان دی د مو قوم د مو پردی د مو حلقه په دا کې نوجوانان مشران دا د دین پتنګون دي او چې په دین باندې څوک نه خفه کېږي هغه مسلمان هم نه وي
چې په جومات باندې څوک نه خبر کېږي هغه انسان هم نه وي. خلکو دا وکتل زه سره د هغه په مقابله کې خبره نه کوم. په هغه باندې علامات چې کوم دي علما چې کوم دي هغو په باندې فتوې جاري کړلې. هغو دا وویلو چې دا کم په جومات کې څه کېږي دا د کفر سره تړل شي، دا د اسلام مخالف، دا د دین سپکوالی دی، دا د دین تبعید او دا د مونږ د اسلام او د الله هغه کورونه چې کوم دي چې صرف د الله کور ورته ویل شول دا د بندګانو په نومه کېدل دي چې رقم عمل یې هغو شروع کړی دی. نو هغه بلکل د هغه خبره د هغه په مقابله کې سره زه خبره نه کوم، ځکه چې مسلمانانو په وطن کې پکې 71 کې مسلمانان دي، په دا کې انسانان دي، او چې کله په کوم ځای کې مسلمان وي ولته کې کفري کور کېږي، ولته د دین نه خلاف کور کېږي، دا خلک یې رځي. لکه کوم کور داسې شوی دی کفري کور؟ خادم صاحب تاسې په خپله سوشل میډیا ولا یو، تاسې د میډیا ولا یو، تاسې به په خپله په سوشل میډیا کتلي وي چې جوماتونو کې خلکو ترې نه سرې کرښې تو کړي او سوشل میډیا یې باقاعده شیرنګ شوی دی چې دی نه دا په منبر کې شروع دی او دا د چا خبره کوي، دا د څه شي خبره کوي، دا د الله لوی بیانوي که د بنده لوی بیانوي؟ دا خو څه پټه خبره نه. بله خبره یې ته کوم، په ګس لوز کې کرون اخیستل او داسې منجول او بیا د دغې خبرې په کرون کول چې زه د پلونکي وفادار یم، که زه تاسې نماینده جوړ کړم زه به د پلونکي وفادار وم، دا په اسلام کې شته ده؟ ته څه دا نه وایې چې زه به د دغې حلقې وفادار وم، زه به د دغو قبایلو وفادار وم، زه به د دغو تورساریو وفادار وم چې شپوړس کولی وشولې منګتر و خوندانو بچي یې نشته رهي. نو دا خلک ویني نه، که خلکو کې دا نشه وي، د عمران خان مینه وي پکې، خو د عمران خان مینه په جوش کې نه، زه وایم چې په هوش کې په ځون کې راولي. دا د عمران خان غدورون دي، د دغو په اقتدار کې د دغو په وخت کې عمران کم ځای لا ورسېدلو. مونږ وایو چې که آزاد امیدوار وي، که د بلې پرتې والا وي، که غریب وي، که مندوره وي، تاسې مندوره خلک ولګو چې هغه په ایلوکا کې هغه په اسمبلۍ کې د عمران خان د نمایندګۍ سره د مظلومیت سره د دغو نورو مظلومانو خبره هم وکړي. تو خبره وکړه چې په امن دپاره په اسمبلۍ له تاګ و پاکې بیا بل راوړل او بل پاس کول، یو آزاد کینډیډیټ څنګه کولی شي چې هغه چې کوم دی د دومره خلکو نمایندګانو هغه اعتماد وکړي او یو بل پاس کړي؟ آیا ته به آزاد د خپل جدوجهد بوځي که نه منتخب شو چې ته پارټي به جوین کوې؟ خادم صاحب دا خو به د وخت سره کسو، تو که کتلي په راتېر 15 کاله کې اسمبلۍ کې په صوبایي او حکومي اسمبلۍ کې د ټولو نه یو ته کارکردګي چې کومه دا د آزاد امیدوارانو وه چې په صوبایي اسمبلۍ کې باقاعده یې نومه امیر کلام ایم پی ای و د وزیرستان څخه تعلق او په قومي اسمبلۍ کې محسن داوړ علي وزیر د هغو کارکردګي وکړه، د هغو خپل لوکیله پروجیکټونه وکړه. بله وسره کومه خبره چې د موږ په وطن کې مشهوره ده، دا بالکل حقیقت ده چې دا اسمبلۍ د جمهوري نظام څوک جوړوي، دا اسمبلۍ څوک چلوي، دا سپیکر چلوي، دا منسټر چلوي، دا وزیر اعظم او صدر چلوي، که نه بل څوک یې چلوي. او موږ هسې په دا بل چا پرې بدنوم وي، هر سړی وي چې دا د هغو خلکو سړی دی. نو الحمدلله زه د خپل رب نه مطمئن یم چې انشاءالله د خلک اسمبلۍ چلوي، دا جمهوري نظام چلوي، نو انشاءالله موږ خپله نوکان کوو. تاسو یو خبره وکړه د امن په حواله به یو بل پوینټ هم پکې اوچت کړو چې کوم تا وویل چې هغه خلک چې په افغانستان کې وي هغه موږ باعزته راولو او دلته کې دا د امن فضا قایم شي، هغه جدوجهد څومره روان و په سټاپ شوی دی که نه اوس هم پکې څه هلې ځلې روان دي؟ خادم صاحب بالکل د مو صرف د یو هغه چې زه په سټیج باندې د یوه خبره کوم د مو ملګري کوي چې عبدالرزاق عملي کور کوي، دا سټیجي کور نه کوي، په سټیج باندې صرف چغې نه وي، عملي کور مې کړی. تاسې د میډیا ونه ټول راغلي وو په پیله ځل په تاریخ کې د 2005 نه دېلې د پیرو خلک او د کجورې خلک چې دغو ورسه یو بل ویلدو، دا مو په یوه حجره کې په یوه مجمع کې کېنولی او 2-3 ځل مې کېنولو. خو د بعده مرغه چې موږ کوم ذمهور خلک وو، حکومت بدل شولو، په فوجي په انټلیجنس ادارو کې ردو بدل راغلو، دغه ټول چې زموږ یو ستر مشر دی، پښتنو مشر لطیف لالا مرحوم چې کوم دی هغه پکې شهید شولو، نو د هغې وجه نه لږه ډیلې پکې راغله. نور تاسو په سوشل میډیا به کتلي وي چې د ورکو خلکو خبره شروع کور هم پرې باندې شروع دی، او چې په افغانستان کې کم خلک دي هغه هم موږ خپل وروریون ګڼو، هغه هم موږ خپل بچي ګڼو، د هغو سره زه په رابطه کې یم او دلته کې موږ یو کوشش کوو چې دغو خلکو په منځ کې موږ یوه جرګه وکړو، خپله لوکا بوده کړو. پخوا به چې الیکشن وي نو ډېرې غټې جلسې جلوسونه او د هر څه به کېدل، موجوده د الیکشن کمپین یا جلسې جلوسونه داسې لږ پیکه پیکه په نظر راځي؟ بالکل دا پیکه پیکه رودرومي، دا د دغې وجې نه رودرومي خادم صاحب چې دغه د یو کلو نه په د ملک کې دغو پرتو مختلف نارې استعمال کړې
په مختلف فرمولو باندې خلک دوکا کړلو هغه دوریږي په ډېرو ځینو کې داسې وشولو چې خلکو وړې جلسې وکړلې او تا وړوکي نوجوانان و ظالمینو اوچات و داسې مختوری جواب یې ورکړلو چې هغه بیا سوشل میډیا نه پټېږي نه او هغه ډېر حقیقت وي دا خلک چې کوم د پرتو ولا دي کوم په تېرو حکومتونو کې تېر شوي هغه نن د دغې خبرې نه ډورېږي وایي چې که موږ چې دا غټ پروګرام وکړلو هسې نه چې ته دمکار باندې وشي ټارګېټ کلر باندې وشي و یار ته داسې ځوان اوچات شي و داسې مختوری جواب روکړي چې په ټوله دنیا کې موږ د مخ خلکو له وښیي نو د هغې وجې نه اوس هغه خلک چې د همیشه د پوره دوام هغه په عربۍ کې کوي او موږ ته سوال کوو چې ګوره د خلک انپړه دي د خلک کې د پوهې لږ ډېر کمای دی دغو خلکو د تعلیم نه لرې سوتلي دي دا دعوتو سه په پښتو کې کوو چې د خلک په امین او په لدولین درپسې پوهېږي هغو خلکو نن د عربۍ په ځای باندې انګلیش شروع کړی وایي چې ډور ټو ډور موږ ګرځو هغه ډور ټو ډور چې ګرځي هغه د دغې وجې نه ګرځي چې په دوه کې چا کولله ورچې هغه ټوله مختوری جواب نه درکوي هغه ټوله دا نه وایي چې تو خو یې موږ نه دین په نومه باندې تو خو د عمران خان په نومه باندې وډ غوښتی و دین د کوم ځای لا ورسولو عمران خان د کوم ځای لا ورسولو یا د موږ هغه سټیج چې کوم دی چې موږ پې درنې خبرې کولې موږ شملورو یا نه خو ته نن خیرې کوې پولیس لا خیرې کوي فوجیانو لا خیرې کوي دا تو کوم ځای لا ورسول نو د دغې وجې نه دا د خلکو کورونه له چې ورته وینې تو طریقې کار څه دی ته ډور ټو ډور کمپین نه کوې کله مته نن ورځ پرې ډور ټو ډور کمپین نه یې کړی سوشل میډیا مې زه اجتماعي کور کوم زه هغه زوی له هم نه درومم چې ولته یوې حجرې له زه لوټ شم بلې حجرې ولا ګیله وکړي چې ته لا یې مونه معزز وه یې مونه ښه حجره وه زه د ښکلي جومات له درومم خو د ننه کور نه کوم زه په منبر کې ولته لمونځ وکړم ولته ځان له دوا وکړم ولته ملک له دوا وکړم بخار ووځم که څوک مې اوري ښه پښه که څوک مې نه اوري نو موږ له څه مشکل نشته زه اجتماعي کور به دا کوم چې جومات د ټول کلي وي صحیح قدرمنو پروګرام کې وخت موږ سره ختم دی خبرې خو چونکې ډېرې دي خو انشاءالله بیا به رسو بله انټرویو سره کوو عبدالرزاق صاحب هغه کتونکي تو ویني هغه خلک تو ویني یا تو د حلقې خلک تو ویني چې آب تو سلیکټ کوي تو به ووټ ترې کوي او تو به د اسمبلې فلور له رسوي څه به ته ویل غواړئ هغو له خو خادم صاحب وخت په وخت زه د یو پیغام درې کوم چې د جوش نه ووځو په هوش کې شو او په هوش کې فیصله وکړو او چې کله ته په هوش کې شې نه به تو څوک د دین توهین کوي و نه به څوک د خپل لیډر توهین کوي نه به څوک د خپلې پارټۍ او د حلقې او د عوامو توهین کوي او چې کله انسانان په هوش کې شي هغو له بیا د مور پیغام ضرورت نشته صحیح قدرمنو د عبدالرزاق افریدي سره انټرویو تاسو واورېده کوشش به کوو چې په نیکسټ پروګرام کې د یو بل کینډیډیټ سره کینو او د هغه ویژن نظریه او سوچ او د خدمت په حواله تاسو سره خبرې راوړو تر بل پروګرام پورې خپل ملګري خادم افریدي له ورکړو اجازت د الله پامان